افغانستان او هند د روان زیږدیز کال په وروستیو لسو میاشتو کې د 650 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه لرلې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ افغانستان په دې موده کې د 440 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لرلي او د هندي توکو د وارداتو ارزښت هم په دې موده کې 210 میلیون ډالر و. تجارت افغانستان با کشور هندوستان تا ده ماه سال 2024 حدود 650 میلیون دلار بوده که 447 میلیون دلار آن را صادرات و 203 میلیون دلار آن را واردات تشکیل میده. ښاغلی جواد ټینګار کوي په دې موده کې هندوستان ته د افغانستان ډیری صادراتي توکي کرنیز محصولات ول. اقلام عمده صادراتی افغانستان به کشور هندوستان عبارتند از انجیر خشک، هنگ، زعفران، کشمش، زیره سبز، بادام بوده و اقلام عمده وارداتی افغانستان از کشور هندوستان شکر، مواد خواب فابریکات صنعتی که حالت یگانه دارد، البسه جدید و نخود بریان می باشد. یو شمیر اقتصادي کارپوهان د هند بازارونه د افغانستان صادراتي توکو لپاره اغیزناک بولي او له دغه هیواد سره د لا ډیرې سوداګریزې همکارۍ پر پراختیا ټینګار کوي. اون حالت است که بازارهای هندوستان با مشابهتی که با بازارهای افغانستان داره یکی از بهترین بازارها به خاطر فروش کالای افغانستان می باشه و همچنان بازارهای هندوستان بزرگترین بازارهای منطقه عنوان میشه. اگر ما بتونیم روابط خوب استراتژیک اقتصادی خود با هند داشته باشیم بدون شک به خاطر صادرات افغانستان گپ بسیار خوبی می باشه. بل پلو اسلامي امارات د چابهار مسیر څخه د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا لپاره د هند پریکړې ته په اشارې سره ویلي واکپال حکومت په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لري. موږ له ډیرو هیوادونو سره غواړو پیاوړي تجارتي او اقتصادي اړیکې ولرو. د چابهار بندر د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري او یو مهم تجارتي او ترانزیتي بندر ده. د هند دغه نیت چې غواړي د چابهار بندر له لارې ترانزیت ته لا پراختیا او وده ورکړي. موږ یې هرکلی کوو. موږ هم له خپله اړخه چې په دې برخه کې کوم مسؤلیتونه راته راجع دي غواړو هغه پر وخت ادا کړو. دا په داسې حال کې د دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت څخه یو پلاوی افغانستان ته په سفر کې د واکپال حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا یې ټینګار وکړ.